د افغانستان مشهوره خوږژبې او ښایسته سندرغاړي خاپیري نغمې ملا یعقوب او نورو طالبانو ته له میوزیک پرته سندره ویلې ده. خاپیري نغمې له طالب مشرانو څخه غوښتنه او مهمه هیله کړې ده. سندرغاړي نغمه له طالبانو څه غواړي او څرنګه سندره یې ویلې ده. که غواړئ چې په اړه یې پوره معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو تر پایه وګورئ او که زموږ په چینل نوي یاستئ نو پښتون ټایم چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. نغمې د افغان جنو د زده کړو په ملاتړ یوه بله سندره ویلې ده. سندرغاړي خاپیري نغمې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر افغان جنو او ښځو باندې د محدودیتونو د لرې کولو په خاطر یوه بله نوې له میوزیکه پرته سندره ویلې ده. خاپیري نغمه وایي چې همیش به د افغان جنو د حقونو په ننګ باندې خپل غږ اوچتوي، هغه که د شعر، سندرې او یا هم له بلې لارې څخه وي. میرمن نغمه وایي چې دا موضوع موږ ډیر زیات ژړوي چې زموږ افغان جنو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي. نو زه هم همیش د خپلو افغانانو نجونو سره همغږ یم او همیش به د دوی په حق کې غږ اوچتوم. خاپیري نغمه وایي چې په همدې هلو ځلو غواړي چې تر نړیوالو خپل غږ ورسوي، چې د افغان جنو ښځو د کار او زده کړو په برخه کې له دوی سره همغږي شي. همداراز له طالب چارواکو هم غواړي چې په افغان جنو او میرمنو باندې لګول شوي محدودیتونه دې لرې کړل شي. میرمن نغمې چې 3 میاشتې مخکې لومړنۍ سندره طالبانو ته ویلې وه له میوزیکه پرته وه، خو دا ځل نغمې طالبانو ته له میوزیک سره سندره ویلې ده. نوموړي د خپلې دې نوې سندرې په اړه وایي د دې سندرې موسیقي په پېښور کې سوې ده. کمپوز د ماسټر علي حیدر ده او شعر د هارون حکیمي دی. میرمن نغمې خپله لومړنۍ سندره ځکه بې میوزیکې ویلې وه چې طالب چارواکي واوري او پر دوی لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. خو له دې سره چې له طالبانو یاده غوښتنه بیا مطرح کوي او یوه بله سندره سره له میوزیکه ورته وایي، داسې ښکاري چې له دوی دې ناهیله شوي وي، نو ځکه له نړیوالو د ملاتړ او همغږۍ غوښتنه کوي. قدرمن لیدونکو، تاسو د نغمې د دې نوې سندرې په اړه څه وایاست؟ آیا د نغمې دغه نوې غوښتنې به طالبانو ته څه انتن ورکړي او که نه؟ خپله رایه مو راسره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ. د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بل ویډیو مو په لو یو بخونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.